په غزني کې د منصوري کلي اردو د درېیمې پولې لیواد څخه د اسلامي امارت 7 تنو مجاهدینو د توپ ویشتلو د زده کړې بریالیکونه ترلاسه کړل. د یادې پلې لیوا قومندان وایي له پوځي ښوونې او جنګي تکتیکونو سره د مجاهدینو بلدتیا د اوسني وخت یوه اړتیا ده. د دوی هڅه دا ده چې په دې برخه کې نور مجاهدین هم وروزي. په اوس وخت کې خو اړتیا دونه ده، اړتیا ده چې د مجاهدینو لپاره یو فرصت هم ده، باید چې دا موقع له لاسه ورنکړي. موږ په نظر کې لرو چې په آینده کې هم دغسې انشاءالله مجاهدین وروزو، هم یې په اسلحو باندې وروزو، په نظامي وسایلو باندې وروزو او زده یې کړو. باید ووایو چې دغو 7 تنو مجاهدینو ته د توپ ویشتلو پوځي مسلکي روزنې د فراغت سندونه داسې مهال ورکول کیږي چې 3 میاشتې وړاندې له همدې پلې لیوا څخه 102 تنه مجاهدین د بیلابیلو پوځي او جنګي تکتیکونو څخه وروسته فارغه شول.